أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. حامیم قسم دې په دې واضح کتاب چې مونږ ترې د عربی ژبې قرآن جوړ کړی دی د پاره د دې چې تاسو په پوه شئ او په حقیقت کې دا په ام الکتاب کې درج دی. زمون سره ډېر د اوچتي مرتبه او د حکمت نه ډک کتاب دی. آیا اوس غني مونږه تاسو سره تعلقات ختم کړو او دا د نصیحت سبق تاسو ته را لېګل پرېږدو صرف په دې وجہ چې تاسو د حد نه اوریدلي خلک یې؟ په مخکینو تیرو شو قومونو کې هم مونږ ډېر زړه خپل پیغمبران لېږلي دي. هیڅ کله داسې نه ده شوي چې یو نبی دی هغوی ته راغلی وي او هغوی دی په هغه پورې ټوکې نه وي کړي. بیا چې کم خلک د دوی نه ډېر زیات طاقتور وو هغوی مونږ هلاک کړل. د مخکینو قومونو مثالونه تیر شوي دي. کچریته د دې خلکو نه تپوس وکړي چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی با په خپل وایي چې دا هم دغه غالب او په هر څه پوهه خدای پیدا کړی دي. هم هغه الله چې تاسو د پاره د ځمکه زانګو جوړ کړه او پاغه کې تاسو د پاره لارې جوړې کړې د پاره د دې چې تاسو د خپل منزل مقصود لار بیا مومئ. هم هغه الله چې په یو خاص مقدار کې د اسمان نه اوبو نازل کړي او داغه په ذریعه مړزمکه را ژوندۍ کړه. دغه شان با یو ورځ تاسو د ځمکې نه راوښتې شئ او هغه چې دا ټولي جوړای پیدا کړي او هغه چې تاسو د پاره کشته او زناور د سورلې ذریعہ جوړ کړه د پاره د دې چې تاسو داغوی په شاګانو سوار شئ او کله چې پری د پاسه کېنئ نو د خپل رب احسان را یاد کړئ او وایئ چې پاک دی هغه ذات چې زمونږ د پاره دا سيزونه تابع کړل. کنه نو د دوی د قابو کولو طاقت خو مونږ نه لرلو او یو ورځ با مونږ خپل رب ته واپس ځو. د دې هر څه پیژندلو او منلو نه باوجود د خلکو داغو په بندگانو کې ځینې بندگان داغو جز جوړ کړو. حقیقت دا دی چې انسان ښکارا احسان هیرون کې دی. آیا الله د خپل مخلوق نه د ځان لپاره لوړه خوښي کړي او تاسو یې په ځامنو خادمان کړئ؟ او حال دا دی چې دوی کم اولاد رحمان خدای ته منسوب کوي داغه د پیدا کېدو زیره چې کله په خپل په هغوی کې چاته وشي نو دغه مخ تور شي او د غم نه ډک شي. آیا د الله په حصہ کې هغه اولاد راغلل چې هغه په کالو کې پالل کېږي او په بحث او په دلیل کې خپل مدعا پورا واضح کول نشي؟ هغوی فرښتې چې د رحمان خدای خاص بندگان دي خزیو غنلې. آیا د دوی د بدن جوړښت دوی لیدلې دي؟ د دوی گواهی به لیکل کیږي او دوی به د دې جواب ورکوي. دوی وایي کچر رحمان خدای غختله چې مونږ دی داغوی عبادت اونکړو نو مونږ به هیڅ کله داغوی عبادت نه کوله. دوی د دې معاملې د حقیقت نه هډو خبر نه دي هسي پړندو غشي ولي. آیا مونږه د دې نه مخکې څه کتاب دوی لور کړي وو چې ګینه داغه سند دوی د خپلې ملائکه پرستۍ د پاره د ځان سره ساتلې دي؟ نه، بلکې دوی وایي چې مونږ خپل پلار نکو په یو طریقه مونډلې دي او مونږ هم داغوی په قدم باندې قدم دو روان یو. دغه سي چې ستانه مخ کې هر کلی ته مونږ پیغمبر لېګلې دي نو دغه کلی مالدار هم دا ویل دي چې مونږ خپل پلار نکو په یو طریقه مونډلې دي او مونږ هم داغوی په نقش قدم پس روان یو. هر پیغمبر داغوی نه دا تپوس کړی دی چې آیا تاسو به هم په دغه طریقه روان یې؟ اگر کو زدرتا داغه لاري نه زیاته صحیح لار او خیم چې په کوم باندې تاسو خپل پلار نکو مندل دي. هغوی ټول رسولانو لا هم دا جواب ورکړی دی چې کم دین ته درابللو د پاره تاسو را لېګل شوی یې مونږ داغه نه انکاریان یو. نو اخر دا چې مونږ داغوی خبر واغستو وګوره چې د درو غړونکو سو انجام شو. یاد کړه هغه وخت کله چې ابراهیم علی السلام
خپل پلار او خپل قوم ته ویلی وو چې تاسو د کوم سيزونو بندگی کوئ زما داغه سره هیڅ تعلق نشتا زما تعلق خو صرف د هغه ذات سره دی چې زه پیدا کړم هم هغه به ما ته لار خي او ابراهيم عليه السلام هم دا کلمه د ځان نورستو په خپل اولاد کې پرې خو دا د پاره د دې چې هغه دې طرف ته رجوع کړي د دې باوجود چې کله د خلکو د بلچا بندگی شروع کړه نو ما دوی ختم نکړل بلکې ما دوی لا او د دوی پلار نکونو لا د ژوند سامانونه ورکول تر دې پوري چې دوی ته حق او صفا صفا بیان کوونکې رسول راغې خو چې کله هغه حق دوی ته راغې نو دوی اویل چې دا خو جادو دی او مونږ د دې د منلو نه انکار کوو دوی وایي چې دا قران د دوانو خارونو په لوی سړو کې پچا لوی سړي باندې ولی نازل نکړي شو آیا دا خلق ستاسو د رب رحمت تقسیموي د دنیا په ژوند کې د دوی د گزاران ذریعہ خو مونږ د دوی په منځ کې تقسیم کړی دي او په دوی کې مو زینو خلکو لا په زینو خلکو باندې ډېری اوچتي درجه ورکړي دي د پاره د دې چې د یو بل نه خدمت واخلي او ستاسو د رب رحمت یعنی پیغمبري د هغه دولت نه زیات قیمتي دي کم چې د دوی سرداران جمع کوي کچری دا یاره نوې چې ټول خلق با د یوې طریقې شي نو کم خلق چې د رحمان خدای سره کفر کوي مونږ با داغوی د کورونو چتونه داغوی پونه چې خپل بالخانو ته پری ورخیږي او داغوی دروازه او داغوی تختونه چې هغوی پری تکیاګانو ته ډډي وهي او کینی ټول بمو د سرو سپینو نه جوړ کړي وي دا خو صرف د دنیا د ژوند سامان دی او آخرت ستا د رب سره صرف د متقیانو د پاره دی څوک چې د رحمان د ذکر نه بے پرواهي کوي مونږ په هغه یو شیطان مسلط کوو او هغه دغه ملګری جوړ شي دا شیطانان دا قسم خلق نه غلاري ته دراتلو نه منع کوي او هغه په خپل ځای دا خیال کوي چې مونږ غني ټیک روان یو اخر دا چې کله دا سړی مونږ ته راورسي نو خپل شیطان ته بوایي کاش چې زما او ستا په منځ کې د مشرق او مغرب همره جدایي وي ته خو ډیر ناکاره ملګری وخته په هغه وخت کې با د خلکو ته ویلې شي چې هر کله تاسو ظلم کړی دی نو نن دا خبره تاسو د پاره هیڅ فائدہ نه لري چې تاسو او تاسو شیطانان په عذاب کې شریک یې اے نبی صلی الله علیه وسلم آیا اوس به تو کڼو خلکو ته اورول وکړي یا بڑندو خلکو ته او هاغه خلکو ته چې په ښکارا گمراهۍ کې پراته دي لار اوخه اوس خو به مونږه دوی له سزا ورکوو خوا کو تا د دنیا نه واخلو یا تا ته پسترګو د دوی هاغه انجام در اوخیو چې د کم ور سره مونږه وعده کړی دا بهشکه مونږ په دوی پوره قدرت لرو بهر حال تو هاغه کتاب کم چې تا ته د وحی په ذریعہ درلېګلې شوی دی مضبوط اونیسا بهشکه تو په نیغه لار باندې حقیقت دا دی چې دا کتاب ستاده پاره او ستاده قوم د پاره یو لوی عزت دی او ډیر ضربه ستاسو نه د دې تپوس کیږي ستانه مخ کی چې مونږه څومره رسولان را لېګلی وو دا غوي ټولو نه تپوس وکړه او وګوره چې آیا مونږ د رحمان خدای نه سیوا سنور معبودان هم مقرر کړی وو چې دا غوي بندگی دی وکړي شي مونږه موسی علی السلام د خپل نخو سره فرعون او داغه د سلطنت ملګرو تر اولېګو او هغه لاړو او ورته وویل بهشکه چې زه د رب العالمین رسول یم بیا چې کله هغه زمون نخي هغه ته پیش کړي نو هغه خنداګانی شروع کړي مونږ به هغه ته یو نخ داسې خودلا چې یو بدبلینا غټوا او مونږه هغه په عذاب کې راګیر کړل د پاره د دې چې هغه د خپل عمل نه واپس شي د هر عذاب په موقع به هغه ویل اے جادوګرا د خپل رب د طرف نه چې کم منصب تا ته حاصل دی داغه په ذریعہ زمونږ د پاره داغونه دعا وغاړه مونږ به ضرور نیغه لاري تراشو خو چې څنګه باتري مونږه عذاب لري کوو هم دغه سیبا هغه د خپل خبرې نه اوریدل یو ورځ فرعون په خپل قوم کې आवाज وکړو وی ویل اے خلکو آیا د مصر بادشاہي زمانه ده او دا نهرونه زما د حکم لاندې نه بهيږي آیا تاسو وینئ نه زه بهتریم او خدا سړی چې ذلیلا او سپک دی او خپل خبره هم واضح نشي بیانولې
پد باندې د سرو زرو بنگړي ولی نازل نکړې شو یا د فرښتو یو ډله داغه سره ولی را نقلا هغه خپل قوم سپکو غړو او هغوی داغه اطاعت وکړو په حقیقت کې هغوی و فاسقان خلق اخر دا چې کله هغوی مونږه په قهر کړو نو مونږه داغوی نه بدله واغستلا او هغوی مو ټول په جمع ډوب کړل او د رستنو خلکو د پاره مو مشران او د عبرت نمونه کړل او کله چې د مریم د زوی مثال بیان کړي شو نو استاد قوم خلکو شور جوړ کړو او وینای شروع کړه چې زمونږ معبودان خدي او کو هغه دا مثال هغه صرف د خبرې دورانولو د پاره بیان کړي دي حقیقت دا دی چې دوی دی جګړمار خلک د مریم زوی نور هیڅ نه وو خو بس یو بنده وو چې مونږ پرې انعام وکړو او د بنی اسرائیلو د پاره مو د خپل قدرت یو نمونه جوړ کړه کومنګ وغواړو نو ستاسو نه به فرښتې پیدا کړو چې پزماکه کې به ستاسو په ځای اوسېږي او هغه په اصل کې د قیامت یو نه خدا پس تاسو په دې کې شک مکوئ او زما خبره اومنئ هم دا نه غلار دا حسینه چې شیطان مو داغې نه منع کړي بشکا چې هغه ستاسو ښکارا دشمن دی او کله چې عیسی علی السلام سرګندې نخي راوړې نو هغه ویلی وو چې ما تاسو ته حکمت راوړې دی او زه د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته د ځینو هغو خبرو حقیقت کارا کړم چې په کوم کې تاسو اختلاف کوئ نو د خدای نه ویریږئ او زما خبره اومنئ حقیقت دا دی چې الله زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی خاص داغو عبادت کوئ هم دا نه غلار دا لیکن داغه د صفا تعلیم سره ډلو په خپل منځ کې اختلاف وکړو پس تباہی دا دغه خلکو د پاره چا چې ظلم وکړو د وی دردناک ورځې د عذاب نه آیا دا خلک اوس بس د دې سیس په انتظار کې دي چې ناڅاپه پر قیامت راشي او دوی هډو خبر هم نوي هغه ورځ چې کله راشي نو د متقینانو نه بغیر نور ټول دوستان با د یو بل دشمنان شي په دغه ورځ با ویل شي هغه خلکو ته چې زمونږ په آیاتونو ایمان راوړې وو او زمونږ فرمانی منلې وو چې اے زما بندگانو نن ستاسو د پاره هیڅ یره نشتا او نه بدر باندې څه غم راځي ورننو زې جنت تا تاسو او تاسو خزي تاسو به خوشاله کړئ شئ داوی مخې تبا د سرو زرو تالی او پیاله چاپیره ګرځولې کیږي او کم سیس چې زړغواړي او سترګې پر خوشاليږي هغه به حالت موجود وي هغه ته به ویل شي تاسو به اوس دلته همیشه اوسئ تاسو به چې کم عملونه په دنیا کې کول داغه په وجا تاسو د دې جنت وارثان کړي شوی یئ تاسو د پاره دلته ډېری میوه موجود دي چې تاسو به خورئ پاتشو مجرمان خلق نو هغوی با همیشه د دوزخ په عذاب کې مبتلا وي داغوی په عذاب کې با هیڅ کله کمې نه وي او هغوی به پکې نا امید پراتو وي پاغوی باندې مونږه ظلم اونکړو بلکې هغوی په خپل ځان ظلم کولو هغوی با چغي وهي د دوزخ چوکیدار تا اے مالکا ستارب چې زمونږ کار ختم کړي نو خدا هغه به جواب ورکړي تاسو به هم دغه سي پراتیای مونږ تاسو ته حق راوړې وو لیکن پتاسو کې د زیات خلکو حق فق نه وو آیا د خلکو د سکار کولو فیصله کړی دا خنو مونږ هم بیا یو فیصله کوو آیا د دوی دا خیال دی چې مونږ د دوی د راز خبري او د دوی د غوښ خبري نه اورو مونږ هرڅو اورو او زمونږ فرښتې د دوی سره خواته لیکل کوي دوی ته وایا کچری واقع د رحمان سو اولاد وې نو د ټولو نه اول با زه عبادت کوونکې وې پاک دې د اسمانونو او د ځمکې بادشاه د عرش مالک داغه ټولو خبرونه کمی چې داخلك پاغه پسې جوړوي خدا دوی پخپلو خیالاتو کې ډوب او پخپلو لوبو کې مشغوله پرېږدا تر دې پوري چې دوی خپل هغه ورځ وویني چې د کمی نه دوی يرول کېږي خاص دغه یو په اسمان کې هم خدای دی او پزمکه کې هم خدای دی او هم هغه د حکمتونو خاوند دی او په هر څه پوهه دی ډېر لوی او اوچت دی هغه ذات چې داغه په قبضه کې د ځمکې او د اسمانونو او د هر هغه سیس بادشاہي ده چې هغه د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې دی او خاص هغه ته د قیامت وخت معلوم دی او هغه ته به تاسو ټول واپس ورځئ
او دا خلق چې خدای پرېږدي او نور کم معبودان رابلی هغوی د شفاعت هیڅ اختیار نه لري سوا د دینا چې څوک د علم په بنیاد د حق شهادت وکړي او کته د دوی نه تپوس وکړي چې دوی چا پیدا کړی دي نو دوی به پخپل وایي چې الله نو بیا د کم زینا دوی دوکه خوري قسم دې د رسول په دې قول چې اے ربا دا هغه خلق دي چې منون کی نه دي خدا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی پرېږدا او ورته وایا چې سلام دې تاسو ته ډېر ضرب دوی ته پتو لګي